سلامونه نښېلې احترامات په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ صحتمنده وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته په باینانس کې د $1 څخه تر $2 پورې د فری کرنسي د ترلاسه کولو طریقه درښایم چې څنګه کولی شو چې د $1 څخه تر $2 پورې فری کرنسي په باینانس کې ترلاسه کړو. نو ملګرو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ چې دغه طریقه تاسو ته په باینانس کې در وښایم. تاسو به راشئ خپل باینانس ته. کله چې تاسو خپل باینانس ته راغلی نو له هغې وروسته به دلته تاسو لږ انتظار ورته وکړئ تر څو تاسو ډول باینانس درته خلاص شي. نو دلته به تاسو راشئ په مور آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو تاسو ته سمدستي بله صفحه راخلاصیږي. نو کله چې دغه ډول صفحه سره خلاص شوه پاس به راشئ سرچ بار ته. په سرچ بار کې به ورته ولیکئ لرن ایرن. نو دلته زه لرن ایرن ورته لیکمه. دغه د ملګرو لرن ایرن مو ولیکلو. نو اوس به تاسو ملګرو په دې لرن ایرن آپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو زه په نښه کوم په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو که چیرې تاسو ته سمدستي راخلاص شو نو ښه ده. نو که راخلاص نه شو دلته به تاسو د دې ستونزې د حل لپاره به تاسو د کوچني خط باندې کلیک وکړئ. تاسو در وښیم په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو له هغې وروسته تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. نو ملګرو لږ انتظار وروسته موږ تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصیږي. کله چې تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصه شوه نو په لرن نو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په لرن نو باندې کلیک وکړو نو سمدستي تاسو ته د ایرډاپ صفحه راخلاصیږي. لاندې به راشئ تاسو ملګرو دلته کتلی شئ چې موږ تاسو ته به 26 جي په نوم کرنسي راکوي. نو د دې د ترلاسه کولو لپاره به تاسو په سټارټ لرنینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سټارټ لرنینګ باندې کلیک وکړو تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. نو دغه ډول صفحه درته راخلاصیږي. دلته به تاسو په دې غشي آپشن باندې کلیک وکړئ. نو دغه به تاسو لاندې سکرول کړئ تر څو دغه ډاپ بشپړ شي. نو دغه مو بشپړ کړو. اوس به راشئ دلته په سټارټ کوایز باندې کلیک وکړئ. نو اوس به تاسو ملګرو دلته 10 پوښتنې ورته ځوابوئ. نو د هغې ټولو پوښتنو ځوابونه تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم او طریقه یې هم درته ښایم چې څنګه دغه پوښتنه ځوابولی شو. نو ملګرو لږ انتظار کوو تر څو پوښتنې موږ ته راشي. دغه د ملګرو موږ ته پوښتنه راغلی. اوس ملګرو دلته تاسو غوږ شئ. دلته ملګرو تاسو کتلی شئ چې موږ سره د 1 څخه تر 10 پورې شمېرې دي. دغه پوښتنې دي. اوس په ملګرو دا پوښتنه بدلېدای شي. یعنې که چیرې دا پوښتنه تاسو ته په 10مه پوښتنه کې راغله نو یوازې تاسو به دغه پوښتنه ته ګورئ. دغه لاندې 4 ځوابونه او دغه پوښتنه ته به ګورئ. نو دا پوښتنه په 8مه پوښتنه کې هم راتلی شي، په 9مه کې، په 10مه کې، په 15مه کې پوښتنه کې هم راتلی شي. یوازې تاسو به دغه پوښتنو ته ګورئ چې دا پوښتنه او لاندې 4 ځوابه پوښتنه دا پوښتنه ته به ګورئ. نور که په 8مه کوه که په 9مه کوه تاسو به یوازې دا پوښتنه او ځواب ته ګورئ. نو اوس راځو تاسو ته د دې پوښتنې ځوابونه درښایم. نو لومړی موږ تاسو په دې پوښتنه کې تاسو لومړی ځواب درښایم چې دا په ځواب کومه پوښتنه کې کوم ځواب سم دی. نو تاسو لاندې راشئ په سی ځواب باندې کلیک وکړئ. دا ځواب سم دی. سبمیټ کوو یې. دلته په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې سبمیټ کو نو نیکسټ کوېسچن باندې به کلیک وکړئ تر څو بله پوښتنه تاسو ته راخلاصه شي. دغه د پوښتنه ملګرو دا پوښتنه زموږ حل شوه او تاسو کتلی شئ هلته ګرین آپشن ولګېدو. نو اوس راځو په دې پوښتنه کې تاسو باید کوم ځواب انتخاب کړئ. نو لاندې راځو لومړی ځواب انتخابوو. نو دغه مو هم انتخاب کړو. نو په دې پوښتنه کې هم تاسو زه راښایم چې کوم ځواب سم دی. نو په دې پوښتنه کې لاندې ډي ځواب سم دی. نیکسټ کوېسچن باندې کلیک کوو. نو دې پوښتنې ځواب هم تاسو ته راښایم. په دغه پوښتنه کې ملګرو لومړی ځواب سم دی. نو بله پوښتنه راځي او په دې پوښتنه کې ملګرو دغه ځواب سم دی لومړی ځواب. نو بله پوښتنه هم تاسو ته راځي. دغه پوښتنه کې ملګرو تاسو لاندې اخرنی ځواب سم کړئ. یعنې تاسو ټول ځوابونه په دې طریقه تاسو سموئ. نو اوس راځو بله پوښتنه ته. په دې پوښتنه کې د دوهم ځواب سم دی. نو بله پوښتنه اخري پوښتنه راځي او بخې اخري پوښتنه هم ده ملګرو. دا پوښتنه کې به تاسو دغه دوهم ځواب ورته انتخاب کړئ. بله پوښتنه هم راځي. نو اوس راځو دا پوښتنه ځوابوو. راځو دا پوښتنه هم تاسو ته ځوابوم. نو لاندې دریم ځواب انتخاب کړئ. نو وروستی پوښتنه راځي. دا پوښتنه به هم تاسو ته ځواب کوم. په دې کې هم تاسو ملګرو دغه سی ځواب سم کړئ. لاندې کوم اخرنی ځواب چې دی هغه به هم سم کړئ. ویو ریزلټ باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو دغه پوښتنې بشپړ شي
او تاسو د هغې مستحق وګرځئ او تاسو ته د 6 جي ټوکن درکړي او تاسو تر $2 پورې فری ترلاسه کړئ. نو اوس به تاسو ملګرو بیرته ریوارډ هسټري برخې ته راشئ. کله چې تاسو ریوارډ هسټري برخې ته راغلی نو دلته به تاسو په پروسیسینګ کې تاسو کتلی شئ چې دغه زموږ پوښتنې په پروسیسینګ کې دي. 48 ساعته وروسته به موږ ته دغه ریوارډ راکړل شي او تاسو کولی شئ دغه ترلاسه کړئ. نو کله مو چې دغه ریوارډ ترلاسه کړو تاسو کولی شئ هغه استفاده کړئ. نو ملګرو دغه طریقه که چیرې دغه طریقه مو خوښوي د ملګرو سره شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. ښه وختونه ښې شېبې درته غواړم.